کندهار کې د 4 اراده قاچاقي موټر سایکلانو او یو کارټن ګولیو مخه نیول شوې. د کندهار امنیه قومنداني مسؤلین وایي چې د کندهار شورابک ولسوالۍ ویښ او بیدار امنیتي ځواکونو د 4 اراده موټر سایکلانو او یو کارټن ګولیو د قاچاق مخه نیولې او نیول شوي موټر سایکلان او یو د ګولۍ کارټن د کندهار ګمرک ریاست ته سپارلي دي. د کندهار امنیه قومنداني د مطبوعاتو او اړیکو مسؤلین وایي چې د کندهار شورابک ولسوالۍ ویښ او بیدار امنیتي ځواکونو د یاد ولسوالۍ اړوند د دوهمې حوزې ولي مانده په ساحه کې د 4 اراده موټر سایکلانو او یو کارټن ګولیو د قاچاق مخه نیولې. یاد موټر سایکلونه او ګولۍ له ګمرک او محصول پرته په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل کېدل چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخه ونیول شوه او د کندهار ګمرک ریاست ته وسپارل شوه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې هم د یاد ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لوري د بیلابیلو وسایلو مخه نیول شوې وه چې له محصول او ګمرک پرته په قاچاقي ډول زموږ هیواد ته راوړل کېدل. د ونې وړ ده چې د کندهار امنیتي ځواکونو شپه ورځ بوخت دي څو هیواد ته د قاچاقي صادراتو او وارداتو مخنیوی وکړي او له خلکو غواړي چې ورسره همکاره اوسي او په یاده برخه کې له امنیتي ځواکونو سره تر خپله وسه هڅه او همکاري وکړي.